د افغانستان د شل کلنې جګړې پای او د امریکایي ځواکونو وتل لا هم د نړیوالو سیاسي بحثونو یوه توده موضوع ده. سره له دې چې له دغې تاریخي بدلون څخه څو کاله تیر شوي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د وتلو پر بهیر نیوکې کړې او هغه یې ناورین رامنځته کوونکی شاتګ بللی. نوموړي نه یوازې د وتلو پر څرنګوالي نیوکه کړې، بلکې ادعا یې کړې چې ښایي په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي پوځي تجهیزات بیرته ترلاسه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې ډانلډ ټرمپ ولې له څو کلونو وروسته بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع راپورته کوي او د دې تر شا سیاسي موخې څه دي؟ آیا په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي پوځي تجهیزات په عملي او حقوقي لحاظ بیرته ترلاسه کیدی شي که دا یوازې سیاسي څرګندونې دي؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د سیاسي چارو کارپوه مفتي محمد اجمل سالار صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپوه سید عبادالله صادق صاحب او په څو شیبو کې به راسره د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج هم د سکایپ له لارې واصل سي. مارج صاحب، بس ته ښه راغلي، ستړی مه سې. آیا له افغانستان د وتلو موضوع لا هم د امریکا په سیاست کې یوه خلاصه او که یوه لانجمنه دوسیه ده؟ مننه جناب محمدي صاحب، تاسو ته ډېر قدرمنو مېلمنو ته، لیدونکو او اورېدونکو ته تاسو تخنیکي او کارا سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورئ، امریکا خو په خپل دوی په ذهنیت باندې په برنامه او پلان باندې راغلي وو. دوی هغه فکر څه کاوه هغه ته ونه رسېدل، دا یو واقعیت ده. ځکه دوی له سیمې نه او له افغانانو سره مطالعه نه وه کړې، حتی روسانو نه یې څه نه وه اورېدلي چې دلته حالت سره څه ډول ده. خو په هر حال سیمې ته راغله، دلته لاړل. اوس یې دې لپاره چې دوی ته یو تاریخي ننګونه پاتې نه سي، راتلونکي نسل کې یو شرمندګي حالت پاتې نه سي، بیا نو داسې پلمې کوي چې دې ګوند دا کار وکړو، ما نه کوو، جو بایډن کوو، تا وکړه. دا پلمې دي. هلته رئیس جمهور د امریکا د لایحې له مخې نه کار مخته بیایي. اداره د منیجمنت اف سی آر د امریکا 10 کلن، 8 کلن، 100 کلن پلانونه جوړوي. یعنې پلان په ټوله کې د امریکا و. دا چې ونه سو کړلی د خپل توان پر بنیاد، دا نه سو ویلی چې دوی تعرض ولې کوي او جنګ ولې کوي. دا د هر زوراور هېواد یو مشروع یا نامشروع یا تعاملي حق ګرځېدلی. په نړۍ کې موږ وګورو، فرعونیانو بیا وخت حملې کولې، بل هېواد به لوټاوه راتللی ده. عباسیان امویان هم دا کار نه کړي، یونانیان هم دا کار کړی، امپراتوریانې وې، ترکي عثماني هم دا کار کړی، روم هم دا کار کړی، افغانستان هم سلطان د غزني بهل ته روان دي، یا مثلا سامد وسک اصفهان ته روان دي او نهر باندې په موږ معاملې سوي. تایریان و کاباسیان و سکندریان و همداسې کلاسو ډېر زیات فلسفیان و. نو په دنیا کې دا شی تعامل ده. زه لرم، قوت لرم، زم د بل ځای انرژي اخلم. که بل هېواد هوښیاري، ملت هوښیاري، تدابیر خپل لري چې له هغه استفاده ونه کړي، جنګ یا بتي را نه وړي، ځان بچ کړي. که یو بحراني حالت راځي او جنګ راځي، په دې کې دی باید داسې یو ستراتیژي او تدبیر ولري که ګټه پورته کړي. که نه یې پورته کوئ، لکه زموږ پخواني پاچاهانو د بې طرفه سیاست غوره کړي. وایي چې نه که دویمه نړیواله جګړه کې ظاهرشاه ته ښه موقع وه، که لږ ځمکې ورکړې وه جرمنیانو ته، ډېرې پیسې ورکولې، بېرته به ایستلو روسان راغلي وو. یا په اوله جګړه کې حبیب الله خان ته ښه موقع وه، خو دوی بې طرفه سیاست ده. که دغه قوت دوی که نه و دا پلان سیاست وساتي، وروسته پاچاهانو داود خان د پلان سیاست ونه ساتلی، نه د شرق نه غرب محوه سه او مړ سه او لاړه وطن بربادېد، یا خلکو پرچمان هم نه ساته. او له هغه نه وروسته حکومتونه خو د شر او فساد موږ ټول پرېږدو چې دوی راغلي چا راوستي وو، څه چور چپاول په دې کار. هر صورت دا یو مسئلې ده چې ټرمپ په خپلو خبرو کې دا هم ویلې چې زه وسایط چې ما په افغانستان کې پاتې دي دا اخلم. کنوانسیون د 1940 کال ده، دغه پروتوکول د 1908 کال. تاسو دغه څلورمه تر نهمه ماده وګورئ او بیا وروستنۍ قطرنامه کې د وسایلو پاکله هر هغه تجهیزات چې په ګرمه جګړه کې، په ګرمه توده جګړه کې، په جنګ ساحه کې پاتې کېږي، هر لوري چې واسطه د ملکیت اتومات ګرځي.
په شریعت کې او په تعامل د افغانستان د دې کې غرایم او غنیمت په هیڅ صورت باندې حق نه لري چې دغه واسطه د دې چې هغه چورله کې چې افغانستان بل وړي وي هغه هم د افغانستان ملکیت ته باید ورکړي موقع راځي که هر روز مو هیواد کې دی به دغه هیواد شتمنۍ به افغانستان یا دغه الوتکې به ضبط شي څنګه چې موږ الوتکې راکړي یا تاوان ځکه دا د جګړه وشل کاله جنگ وته د جګړه امریکا جنگ ته ټول شرایط جګي حالت ول جګي جمهوریت چې جوړ کړی جنگ ته چارواکي هغه ټاکه چې باید جنگ وکړي علیپور وسایل شجاعي او د ډالر ورکول کې څه دز کوي کورا باش شر او فساد راوستلی او کوم کړي او دغه جنگي حالت خپل امریکا جنگ کړی افغانستان کې وینم څه کړي هغه غرامت هغه مسایل خلافات دي خدای د وسایل او سدي د کاروانونو ته مراجعه وکړي د ملکیت نه کیږي نور چې امریکا راغله او لاړه دا د دې مساله و په کوم ځات به د ترازی باندې کې او چې راځي فشار باګرام د سترګې پټې کړي راځي بسم الله د پروتوکول پر بنیاد راسي کور د اواز مارشل خپل ګټې دوی ګټې بیا ورسته خبر ده مننه بیا در ترازم مارش صاحب کنړیوالو قوانینو او پوځي تړونونو ته یو ځغلنده نظر وکړو امریکا د دغه تجهیزاتو د بیرته غوښتلو لپاره کوم قانوني او نړیوال اصل پر اساس باندې کوم اساس بنسټ لري ګوره د کنوانسیون د جرایم جنگي چې وخت مارزو کدی یا نو رسول کم کا دغه پر بنیاد باندې د اجازه ورکړې د کچېری بیا تفاهم د خپل منځ کې راسي چې تبادله د اسیرانو تبادله د وسایلو شرط او قید کدی خپل کې هغه تابع د حقوق بندوالو خصوصي راځي حقوق بندوالو عمومي کې هم په صراحت ویل چې څلورم فصل د قاطع وای دا ټول مسایل یاد کړی دي اته اسیران یې یاد کړی بندیان یې یاد کړی یعنی فزیکی خلک یاد کړی څاروي وسایل ټول کچېره تفاهمي تبادله کی کني دا وسایل ټول مطلق کان دغه تودې جګړې البته د تودې جګړې نو مستفاده هر چا څو وخت د کیږي که امریکا افغانستان او ټانګ او شای وړه هغه کې موږ دا نه درلودل دغه تودې جګړې نه ویل جګړه ختمه شوه چې پاتوس د بنسو چې ویل هغه ویل دا اصول د په دنیا کې دا نشي کولای اوس نو وزارت دفاع د کار په دې مټو دی وزارت دفاع مارک وي او د تامو ته تقسیم کې چې ځای کې ځکه دا ډېر لوی وسته ده دا گاونډیان چې داریږي ملت هم ده ځکه دا وسته د اردو وسته د خپل طالب پلاس وسته او باز غلو چې په سوري کې پټکې دا ټول راوتلې ده سر دغه برخه یا ډېر وړه برخه کومه وپلرو او قوای وای مدافع وای په کمال کو مګر مجاسکی بیا په دې سیمه کې د بنا دغه لپاره پاکستان او دوی سرازي مثلا د هغه کوي عملي کوي په پټه کوي د شپې ملکی کسان ودی خدای دې نه چې پاکستان تاسو طالب الله د درد پیوږي خدای پیګه پر نظامی تاسو کې په نظامی ادب یا نظامی جنگ پیل کیږي بیا د خو دومره کې د وسایلو دا ټول په پاغنه ولکیږي په بنا دا حق لري په اصول قانون کې سیدا وسکه نه یعنی دوی بیا هم هغه د زور ژبه کاري لکه څه چې په نورو ځایونو کې وکړل هغه کوي کوم اصولي بنسټ نه لري ګورې هغه اصولي نه لري نه د زور مسله بیا جدا ده زور وخت ماول چې هر هوا د زوراور بل ته بدل ټول دی او دغه تاسو له کالو کې موږ له کمزوري سوالو ذکر خوانه غلنه په موږ باندې وسوله او د ایران او پاکستان په موږ باندې چې ول لاس وکړل او افغان او افغانان چې وکړل په سروي به خو موږ ته وله یعنی په تاجکستان او ترکمنستان دا چې هوادونه چې اویا کلم کې تاسو دې تصویر نه وګوره یو شاړې څارو سره ګلوګدو یو کالو کې مردارو کې پراته دي اما دا ورغدل په موږ زور اواز کوي موږ په خپل اقتصاد کار کوي یو مسله زه وایم افغانان ته ګورئ موږ د بهرني یرغل په مقابل کې روس او امریکا او کله د مخکې انګریز او د ساساله کتر موریا کورنۍ او تر سکندر لاس افغانان د یو کیږي یو اتحاد پیدا کوي بخښنه دا یو خبره یو اتحاد پیدا کوي او کیږي هغه وਹੀ خیر چې راضي هغه وخت ول اتفاق نه لري دا ټول د موږ د لاسه مننه مارش حکومتونه باز نه کړنه کوي بیا نو موږ اجازه ورکړي او د لزید اولی بیا پاس متوجه کی چې ولا دا ظالم ده وسنه کولو بنا دنه جوړېدل او خاطو بیا والای زیر مت اقتصاد کورابات مارش صاحب جمالو خپل قوت ولرو بیا څوک نه راځي قوت ولري بیا څوک نه راځي عمل نه کول کورابات مننه مارش صاحب د تجهیزاتو پر سر باندې روان بحث د افغانستان او امریکا
پر اوسنیو او راتلونکو اړیکو باندې څه اثر اچولی سي؟ امریکا یو وسیله د فشار غوندې په استفاده کوي، نه دا وسله څوک ورکوي نه یې وړي، دا هم په دې کېږي، نه یې وړی سي، هېڅ امکان نه لري. داسې یو خبره په دې باندې باید موږ هېڅ تشویش ونه کړو. بنا په دې باندې افغانستان مارک وویل سي او باید توضیح دي کړي چې قانون د وجود او پولیس توضیح ته دی وایي او یو څه د اضافه د ډیپو دي کې خپل وسلتون ریاست ته هم پیږي چې چېرته وسایل جای کړي او ماشیني زما د کارو کې تخنیک چې وړاندې کې څنګه جوړ کړي. په صراحت درته وایم نه یې وړي نه یې څوک ورکوي، نه امکانات شته چې دا ویې وړی شي د دې ځای او که خدای نخواسته داسې کوم بل رژیم راسي او شی راسي لکه دا د شر او فساد د کابل کې خرڅ کې جدا خبر ده، مګر ما هم څوک نو نشي کولی. افغانان نورو خرڅوي په هر لحاظ باندې، نو دې ته کوم تشویش نه سره اوس مسوات موضوع ته اوس امریکا سره وجنګېدو جهاد و دی راغی ظلم یې وکړو موږ ظلم وکړو کار څه و تېر شو څه کوو؟ آیا اوس هم دوام ورکړو دښمنۍ ته که دوستي سره یا تعامل سره کوو؟ هغه هم یو هېواد موږ هم یو هېواد او خپلواک هېواد موږ خپلواک هېواد. اوس څه کوو سره ډیپلوماتیکي اړیکو سره پالو که نه پالو، اقتصادي سره پالو نه پالو، جذبوي را دي چې کومه پانګونه په افغانستان کې وکړي. امارات ظاهرا د کابل ته چې امارات راغی په دویمه ورځ ذبیح الله مجاهد ویل چې موږ حتی له امریکا غواړو چې بیرته راسي دلته پانګونه وکړي. هغه خو عمومي اعلان ده، ګورې ودان بېطرفي سیاست له هیچا سره دښمني نه یا احترام متقابل د اوس هم جوارۍ یا عدم مداخلې دا د پالیسي و او دی به دا خبره چې اوس عملي کوم میکانیزم ورته لرو که نه لرو، کومه برنامه لرو که نه لرو، بهرنۍ پالیسي سیاست نه تنها سیاسي ډیپلوماتیک اقتصادي تجارتي ټولنیز دغه توضیح کو تشریح کو چې وبې مطمئن سي او که اوس هم د دښمنۍ خبرې سره کوو دښمني پالو خو بیا نه کې پخوا خو اوس هم د من دښمن ورته راغلی، اوس هغه د په رسمیت پېژني اما د پروتوکول سره کوو وزیر دفاع سره ناست پرو خو که چېرې موږ بیا نو دښمني خو په سیاست کې تل نه پاتې کېږي. ویتنام سره جنګ وکړه د اوس دوستان دي، جرمني سره مشکل او جاپان ګورئ شمال نګاساکي کې بامونه د اتمو ته استعمال کړ ما د اوس دوستان دي د امریکا ډېر هلته دي هېوادونه خپلو ګټو ته ګوري دې ته نه ګوري ته څوک یې، دې ته نه ګوري چې تا ولای وکړې او کار کړی زه نه بدل اخلم، بدل دې په ګټه باندې اخله. جګړه چې پیل کېږي په ګټه ده، دوام یې په ګټه ده، ختمول یې په ګټه ده، دې ته باید وګوري. څنګه نور هېوادونه که هوښیار برنامه لري پلان لري د پردیو له جګړو نه دوی ګټه تر اخره پورې هغه یو هېواد چې ول کېږي ټکول کېږي پردۍ ګرمې جګړې راوړي نیابتي جګړې دا هوښیار نه وي، نه یې مشر هوښیار دي نه یې ملت. خدای نخواسته موږ په داسې ملت باندې یا په داسې حکومت باندې بدل نه شي. تجربونه باید زده کړو، تېر شوله اوس ورته جنابه راځه زه یو خپلواک هېواد یم، په ټول هېواد کې حاکمیت لرم، بلس بلس خاوره د ما خپله ده، خپلواکي مې شته، حاکمیت مې شته، قلمرو مې شته، خلک هم راته بیعت کوي، سیستم د مالیې او هر څه لرم حکومتدارۍ ته ذات حکومت زه په خپل تعامل حکومت کوم ته په خپل کوي هغه فرق کوي لکه منبع د حقوقي د هېواد فرق کوي د قانون ده فقه ده او تعامل ده. نو بنا راسه کوم ځای کې پانګونه کوي معدنو کې بسم الله چین دومره پیسې راکړي، روسیه دومره کوي، ته دومره کوي، جاپان دومره کوي، رقابت وکړي، اوبه راته مهارې بندونه جوړې په بدل کې دا شی درکوم، زراعت نه راته مهارې جوړې فابریکې ته جوړې په بدل کې وراسه فابریکې کارخانې ډېرې عمده جوړې کړه ډېر څه تا ته لاس کاله ما آباد کړ. که دغسې مسایل موجود وي تجارت یې هغې نور د جنګ خبرې لاړې د وسایطو مې وویلې قانون ده اصول ده تعامل ده عرف ده هغه حقیقت واقعیت مندیت څه افغان که طالبي که ناطالبي که په دولت کې ناطالبي یو توپک د امریکا بیرته نه ورکوي نیت یې اخیستی په اصول مثلا په زور یې کاخلي بیا موږ روسیې ته وایي راسه نه دفاع وکړو موږ چین ته وایي دفاع وکړو بیا د زور خبرې سي یعنې خپل ځان ته کار کول او دنیا سره رابطه جوړول که رقابت موجود ده د روسیې او د چین دغه ځای کې یو بالانس سیاست باندې جوړ کړو نه ښه استفاده کولی شو په ستراتیژي په خپلو کډرونو کار وکړو. مننه مارش صاحب بیا په جمع بندي کې بیا درته راګرځم. مارش صاحب څه کول پکار دي چې د داسې کشالو
مخنیوي وشي او دا کشالې په ډیپلوماټیک شکل باندې حل سي؟ دلته په نړۍ کې ډیپلوماټیک اصول دي. 1980 کال د 80 کال په ویانا او شیکاګو کې ترتیب شوي دي. افغانستان اوس خپلواک هېواد دی. د هېواد په توګه هغو په کنوانسیونو کې لاسلیک کړی ده. څنګه د ملګرو ملتونو منشور ده. افغانستان 1948 کال د غړیتوب د سازمان لري. اعلامیه د حقوق بشر ده. د زرشاه استاد کبیل الدین اته په 1948 کال لاسلیک وکړ. دا ټول ته پکاتو سره هغه باید موږ رعایت کړو. دا قوانین خلاف د هیڅ ډول مذهب فرهنګ کلتور په دنیا کې نه څه د کمیټو هم دا جوړ کړي. کورني اصول ته جوړیږي چې هغه په خپلو ارزښتونو باندې موجوده شرایطو باندې هغه ته ځان عیار موږ باید یې تکارو په لومړي پړاو نور د تعامل لاره غوره اصول برنامه جوړه کړو. نړۍ ته وایي چې راځي په دغه اصولو برنامو باندې تاسو مخ ته لاس بیا موږ ته مشکل نه جوړیږي. بې طرفي سیاست د خپل ګټې پر بنیاد غوره کوو. که چیرې تاوان و بیا بې طرفه پاتې نه شو. بل هېواد سره بل یو بلاک سره باید ملاتړ موږ ترې واخلو چې هغه بل لاس مخنیوی وکړو. دغه لاره د افغانستان بهتره لاره همدا ده له ګاونډیانو سره له ټولو سره. او که چا بیا زور نه کار اخیسته حملې کولې بېرته بیا د زور نه باید تدابیر ورته ولرو. آمادګي باید ولرو. یعنې اردو پولیس امنیتي سکتور باید قوي اقتصاد باید قوي. که موږ احتیاط وو که موږ ضرورت درلود فکر کوو بیا دا وړی نه سړی څو د پسرات درته وایم بیا استفاده کېږي. که موږ تدبیر ونه لرو همداسې ویده یو او یا لکه پخوا ته خیرات واره مختص وي. حکومت به پردی جوړ کړي. کومک ولې ملل متحد ونه کړ ولې ونما را ونه کړ ولې فلاني سازمان ته څه وخت ته چې احتیاج بل ته کومکونه غواړي ته چې بل ته ګوره چې فلانی موږ ته حکومت جوړ کړي فلانی داسې وکړي بیا دا په در نه لګي بیا مجبور یو چې موږ تسلیم شو بل هېواد ته. هر هغه هېواد په خپل مټ باندې درېدی شي چې په هغوی خپله خبره کولی شي خپل سیاست کولی شي خپل استقلالیت چې زیربنا او بنیاد قوي او اتحاد و وحدت ولري او مجهزه اردو ولري چې د بل هېواد تر حیا وګرځي. کور دې آباد. یوه نړۍ مننه. درنو میلمنو له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه کوم. کور مو آباد چې زموږ بلنه مو ومنله. درنو لیدونکو له تاسو خپلو ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.